السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خويندو ورونو زه محمد یوسف بنيرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په هغه قصیده باندې خبر کول غواړم کوم چې هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په شان کې لیکل ده. دا قصیده ډېره اوږده ده، تقریبا 8 صفحې ده. نو په دې باندې په یو ویډیو کې مونږ خبر نشو کولای، لہذا د دې مونږ درې برخې کوو. یو برخه به وسوکو او بل برخه به ان شاء الله هفته پس یا لس ورځې پس وکړو، چونکې په ملیشیا کې د سبا نه د محرم میاشت شروع کیږي او په دې محرم په دې میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغوی ملګرو او اهل بیتو د شهادت جام نوش کړو. لہذا زه تاسو ته دا قصیده د حضرت حسین رضی الله عنه ډالۍ کوم. راځئ چې واورو غنی خان څه فرمایي. دا قیامت د معراج دی او کورز د کربلا دی، دا شګو کې سری وینې ګلونه د لالا، سرخ مار زهرو کې ګډ دی ترې ډکه د پیاله، څه په جوش ورته روان دی د مینو سربالا. ولې خپل عشق ته اچي د سکروټو کټ مالا، چاته وای ګلاب بچی دی درنه غواړم حلاله، چاته اور صلیب او دار کې هم خمار شي هم وصال، چاته سور چاته ګلونه د ژوند حسن او کمال. نن بادشاہ د عاشقانو در روان دی ای جانانه، شان د مینې درته ښایي توان د دې خاورې بېتوانه. ټول جهان تیاره کې رپي یو بسره زیرو خانه، ګوره سترګې ځلیږي پس نوی نور مستانه، ستا منصور ورته پسخیږي ستا عیسی ورته حیرانه. دا د درد لمبي دي که د نور ستوري روخانه، یو ګلاب ځان له روان دی تک تور سوي بیابان کې، یو سپینه شمه خاندي د یو قهر په طوفان کې. ولې کوم خواته روانې ای حسینه، ولې کربلا نه د بلا ده په دې شګو کې څه ګورې. ولې غم د لا خشته کړې پستې ښکلې سترګې تورې، زور او زر اقبال او بخت دې هم هما دې هم یې سورې. یزید خان دې د جهان نن انسان وږی او کمزورې، د انسان د شان مثال خی دې خرشوي ورک غلام ته، د سبا د ستوري نور خی دې د جمی تور ماښام ته. بره مګوره حسینه نن ستا خدای ستا د بره مګوره حسینه نن ستا خدای دې ستا جانان، او نه مدد کوي نه پره کوي ستا د وخت د امتحان. ستا اختیار او تقدیر یو شو په دې ورځ په دې مکان، ستا د مینې مستی ګوري زور دی ګوري د ایمان. ای د سرو ګلابو څانګې نن ماښام دی د خزان، دا کافرې شګې تږي ستا د وینو په ارمان. زه ورځه زما جانانه ساقي لرې میخانه کړه، د سور اور او سور خمار نه تاله یې ډکه پیمانه کړه. ای زما غمګینه یاره غم د مینې د حصه، سوز د ساز خیش او خمار دی د یقین مور تلوسه. چا چې مون دی د جانان خپل په آرام په دلاسه، نوم نشانې مرګي ورکړل وخت ورکه کړه قصه. او چې د سر سره پرداو کړي، چې د سر سره پرداو کړي مستی حسن ارمانونه، سرور زر قسم مستی شي خمار زر رنګ نشه. ګوره ای حسینه ګوره دغه د عیسی دغه مس ملنګ موسی دی او ابراهیم د رب اشنا. یو په دار یو د اور مینس کې حسن ولید د دلبر، بے ګناه یو په صلیب شو د ازغو تاج په سر. ستا د پاره ای حسینه دغه سپینه تیغ، ستا د پاره ای حسینه دغه سپین تیغ د شمر. هم ایمان دی هم نرتوب دی هم قسمت دی هم باور. ای د مینې بل مشاله رڼا راغله د سحر، او دا د قهر طوفان راغی که یزید سره لښکر. ګوره پاک ربه عجیبه میدان د جنگ دی، یو خوا زور توري صفونه بل خوا تش د حسین ننګ دی. یو خوا زور غرور او حرس قد په قد او سنگ په سنگ دی، بل خوا یو مین ایمان دی مستانه او په غورځنګ دی. رب وګوره فرعونن بیا موسی سره په جنگ دی، عجیبه شین ازمیری دی هم بادشاہ دی هم ملنګ دی. او یو خوا سترګې دی د کاڼو هر ضمیر خوړلی زنګ دی، بل خوا ډوکې خوار ټولی دی مري د تندې په سا تنګ دی. او د هر یو نظر کې ګوره نرتوب څه چې لیونتوب دی، د ادم د شان قصه ده کلک یقین د سړیتوب دی. ټول جهان توره تیاره ده دوی د نور لیدلی خوب دی، جنگ په تاج نه دی په تخت، جنگ په تاج دی نه په تخت، جنگ په حق د سړیتوب دی. زما عزتمندو غنی خان باندې اکثر پښتانه دا اعتراض کوي. دا کم پښتانه؟ هغه پښتانه کم چې په غنی خان باندې مین دي او هغه د مولانو نه ډېر متاثر دي. نو وی چې غنی خان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم
په شان کې څه دي ویلي. غني خان چې د نبی علیه السلام په شان کې څه ویلي او د نبی علیه السلام سره د غني خان څومره مینه ده او د اهل بیتو سره یقین وکړه خو دا د دې وخت د مولانو دومره مینه ورسره وي. نو دا د دې نظمونو نه لکه یو وایي چې هر ټټو براق ته چې وي سور د محمد په شان. ما پرې خبره کړې ده دا د حسین رضی الله عنه سره ولې غني خان دومره مینه لري. ولې د نبی علیه السلام سره مینه ده، د حق سره مینه ده، د الله سره مینه ده. غني خان وایي د کربلا دا ورځ چې ده 10 محرم چې دی په کومه ورځ چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید کیږي دا قیامت دی که معراج دی او که ورځ د کربلا دی. دا شګو کې سرې وینې که ګلونه دي لالا. غني خان د کربلا دغه ورځ ته حیران دی، وایي چې دا قیامت دی او که معراج دی او که ورځ د کربلا. د کربلا د ورځ چې ده دا قیامت دی او کنه معراج دی د حسین رضی الله عنه عروج دی. الله لتلدي په شان او په شوکت سره په مینه سره دي. دا شګو کې سرې وینې که ګلونه د لالا. دا په چونکې کربلا میدان د شګو دی نو په دې شګو کې سرې وینې دي کنه دا د لالا ګلونه دي. د حضرت حسین رضی الله عنه د اهل بیت ویني هغه عام ویني نه زما عزتمندو ا د ګلونو ویني دي. ا ګلونه دي، ګلونه توي شوي دي په دغه خاور باندې او ګلونه توي شوي دا په الله ګلونه شیندلي دي په دغه خاور د حق ته پاره د الله په مینه کې. سر خمار زهر کې ګډ دي نری سر خمار د زهر ګډ دي، سر خمار زهر کې ګډ دي ترنه ډکه د پیاله او ز سپ جوش ورته روان دي د مینو سربالا. د سر خمار زهر کې ګډ دي ترنه ډکه د پیاله. الله سبحانه و تعالی غمینه چې دا هغه په زهر کې ګډه شوې ده او حضرت حسین رضی الله عنه مین دی په الله باندې. د پزړه کې د الله سره مینه ده، د الله په مینه باندې قربان شوی دی. نو دغه ورته الله سبحانه و تعالی په کربلا کې د زهر په پیاله کې ګډه کړې ده او الله ته پته ده چې زما حسین دا په ما مین دی او ما خپل شراب د کربلا په دغه زهرو کې ګډ کړي دي د برازي او دا زما د مینې د شراب بس کی ځان به شهید کوي او سپ جوش ورته روان دي د مینو سربالا. چونکې د الله مینه هلته پرته ده په دې کربلا په دې میدان کې. نو ځکه حضرت حسین رضی الله عنه د دغه شرابو میخوار دی، مجنون دی. نو ځکه ورته سپ جوش باندې روان دی، یریږي نه. خو ته پته ده چې شهید کېږم به، خو د مینو سربالا د مینو سالار د مینو سردار ولا په جوش او په ولوله باندې روان دي. څه پروا یې نشته نه د سر او نه د خپل ځان. ولې خپل عاشق ته اچي د سکروټو کټماله چاته وای ګلاب بچی د درنه غواړم حلاله. غني خان حضرت حسین رضی الله عنه باندې مین دی او الله ته وای چې یا الله دا ولې خپل عاشق ته دا خو پتا باندې مین دی، ولې دته پکټ باندې د سکروټو هغه شال وراچي تلای کنه یا شال مو د سوزنې وي هغه وته ولې وراچي. دا خو ستا مین دی نو د سروټ کو کټماله ورته ما چوا کار چې د ګلونو کټماله د چولې وي او چاته وای ګلاب بچی د درنه غواړم حلاله. وای دا یا الله دا څوک دی؟ دا خو ګلاب بچی دی، دا خو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وصی دی. نبی علیہ السلام په دې وګو باندې ګرځولې دی، د نبی علیہ السلام په شکل دی، دغه په مثل دی، د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت فاطمه رضی الله عنه لختي جګر دی. یا الله د دې لپاره لکړي حلاله غواړم دې لک بچ کا د کټماله مګدا بل څوک پیدا کا کینو په دغه کټماله باندې د انګار په دې د سکروټو په دې کټماله باندې بل څوک کینو چاته اور سلیب او دار کې هم خمار شي هم مثال چاته سر چاته ګلونه چاته سور چاته ګلونه د ژوند حسن او کمال. دا د الله شان دی. چاته اور شي الله سبحانه و تعالی سلیب او دار کې چاته اور سلیب او دار کې هم خمار شي هم مثال. اب د الله د مینه چې دا چاته په اور کې چاته په سلیب کې چاته په دار کې بس دا خمار شي او وصالم شي او شراب دی دا د الله مینان دي
نو بس دیتا په اور او په صلیب او په دار چې کوم ځای ورته مینه ښکاري د الله او د الله د مینې شراب چې کوم ځای پراتی اکو اور دی که دار دی او که صلیب دی دی زی او هغه پیاله د الله د مینې غسکي او دغه ورته وصال ښکارېږي چې یاره زه کو سر ورکم نو الله له بلاړ شم او چاته سور چاته ګلونه د ژوند حسن او کمال چاته خوشحالي او چاته ګلونو کې د ژوند حسن او کمال څوک د الله خو دا چاته غني خان په یو نه کې چاته سرو شوند کې پټ شي او چاته پټ شي په صحرا نو دا د الله سبحانه و تعالی یو انداز ته د خپل عاشقانو سره چاته خپل مینا د خپل مینې شراب په اور کې ورکی چاته په دار ورکی چاته په صلیب ورکی چاته په ګلونو کې ورکی او نن بادشاہ د عاشقانو در روان دی ای جانانا شان د مینې درته ښایي توان د دې خاورې بیتوانه نن د عاشقانو هغه بادشاہ عاشق څوک دی په الله چې مین دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د عاشقانو بادشاہ دی سردار دی د عاشقانو بادشاہ یا الله پتا چې څوک مینی د هغوی بادشاہ در روان دی هی زما جانانا غنی خان خپل رب ته وایي چې زما جانانا نن د عاشقانو سردار در روان دی او تا ته د مینې شان ښیي شان د مینې درته ښایي توان د دې خاورې بیتوانه دا خاوره چې دا بیتوانه خاوره ده خو تا ته توان ښیي چې را په دې خاوره کې ستا د مینې شان څومره دی او په تا د سر قربانولو توان څومره دی په دې خاوره کې ټول جهان تیاره کې رپي یو بصیره زی روښانه ګوره سترګې ځلیږي پس نوې نور مستانه ټول جهان په تیاره کې پروت دی ټول دنیا څه کوي په الله باندې او یو بصیره دی هغه روښانه روان دی څوک دی حضرت حسین رضی الله عنه اهل بیت او د هغوی ملګري څو کسان نو ټول سدي د مال او د جاه وږي دي هغه د یزید سره ناست دي ولاړ دي دغه په څنګ کې او دغه یو په الله باندې مین دی او د ملګري نور ټول جهان ته کتوره تیاره ده او د رڼا بصره صرف حضرت حسین رضی الله عنه دی او ګوره سترګې ځلیږي پس نوي نور مستانه دی پس نوي نور باندې مستانه شوی دی او سترګې د دغې مستۍ نه ځلیږي مینه ده د په سترګو کې او د په زړه کې د الله ستا منصور ورته پسخیږي ستا عیسی ورته حیرانه دا د ده در لمبې دي که د نور ستوري روښانه داسې په جوش او پر ولا دومره د عشق او عروج ته رسېدلی دی ځکه غني خان وایي دا قیامت د کوم معراج دی دا معراج و د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دپاره نو څوک ورته ځیرېږي منصور ورته هم ځیرېږي عیسی علیه السلام ورته هم حیران دی عیسی علیه السلام په دار کړی و اگر چې په دار شوی نه دی خو په دار کړی و نو دا دواړه عاشقان دغه منصور معشق او حضرت عیسی علیه السلام معشق او حسین معشق حسین رضی الله تعالی عنه د عاشقانو بادشاه دی نو دا ټول عاشقان ورته حیران دي چې په څومره شان شوکت باندې روان دی دا د درد لمبې دي که د نور ستوري روښانه دا په ده کې د مینې هغه درد دی د هغې هغه لمبې دي که نه په ده کې د الله سبحانه وتعالی نور هغه ستوري رڼا شوي دي یو ګلاب ځان له روان دی تک تور سوي بیابان کې یو سپینه شمع خاندي د یو قهر په طوفان کې حضرت حسین رضی الله عنه روان دی ګلاب دی دقه یو ګلاب دی روان دی په تک تور سوي بیابان کې نور ټوله دنیا تک تور سوي بیابان دی ځکه چې یو تن د الله سره مینه نه کوي ټول د غیر الله نه راچاپېره دي نو دقه یو دی چې هغه د حق دپاره او د الله د مینې دپاره سر شیندي دغه یو ګلاب روان دی تک تور سوي بیابان کې او یو سپینه شمع خاندي د یو قهر په طوفان کې قهر طوفان دی خو نه یو سپینه شمع پکې بلیږي او خاندي دغه څوک دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دی ولې کوم خواته روانې ای حسینه ولې کربلا نه د بلا ده په دې شګو کې څه ګورې غني خان ته تپوس کوي چې ای حسینه چېرته روانې ده ولې او د کربلا نه دا خو بلا ده په دې شګو کې ته څه ګورې د کربلا په دې شګو کې څه ګورې او د الله مینه وبهې که نه معراج یې کتو ولې غم دې لا ښایسته کړې پستې ښکلې سترګې تورې زور او زر اقبال او بخت دې هم هما دې همې سورې یزید خان دې د جهان نن انسان وږی او کمزورې غني خان ورته وایي چې ستا دې غم لا ښایسته کړلې په تا چې کوم غم راغلی دی
او پتا چې کوم مصیبت راغلی د الله په دې مینه کې دی خو ستا سترګې نورې ښایسته کړلې ستا د ښکلې پستې سترګې نورې ښایسته کړې او زور او زر اقبال او بخت دې هم هما دې هم سورې ستا زور د مینې زور ستا زر او ستا د الله سبحانه وتعالی اقبال چې ته الله قبول کړی ستا بخت چې ته څومره بختور انسان یې الله سبحانه وتعالی په اهل بیتو کې پیدا کړی د جنت سردار دا هما هم دی او سوری هم دی یو هما یو داسې مرغۍ ده چې د چا په سر کینی هغه بادشاه کېږي دغه دا مشهوره د هغې مرغۍ متعلق نو غنی خان دی حسین رضی الله عنه ته وایي چې دغه زور او زر او اقبال ستا د مینې زور ستا د مینې زر او اقبال او بخت چې دی دا هما هم دی ستا دپاره او سوری هم دی هما چې په چا سوری وکړي هغه هم بادشاه کېږي نو بس حسین رضی الله عنه باندې دغه هما سوری وکړو او هما هم شو سوری هم شو بادشاه یې کړو همیشه دپاره یزید خان دی د جهان نن انسان وږی او کمزوری نن یزید د جهان بادشاه دی خان دی د جهان خان دی او انسان وږی دی او کمزوری دی څنګه انسان دا وږی هم دی دا یزید او کمزوری هم دی زورور ته او بادشاه ته مالدار ته د انسان د شان مثال خی د خرشوي ورک غلام ته د سبا د ستوري نور خی د جمی نور تور ماخام ته حضرت حسین رضی الله عنه د انسان د عزت هغه مثال خلقو ته خی چاته خی د خرشوي ورک غلام ته د یزید ته چې د خرڅ شوی دی د خپل ضمیر خرڅ کړی یا هر یزید او د یزید ملګري چې هغوی خپل ایمانونه خرڅ کړي دي په خپل زړونو کې صرف د غیر الله مینه اچولې ده او د خپل جاه او د مال سره مینه کوي نو حضرت حسین رضی الله عنه دغې ته مثال جوړیږي او د انسان د شان هغه مثال ورته ښیي چې انسان څه ته وایي دا تاسو چې دغه انسانیت نه دی دا ما چې د څه دپاره ځان قربان کړو دا د انسانیت صفت دی او د سبا د ستوري نور ښیي د جمې تور ماښام ته دا د سبا ستوری چې د هغې هغه رڼا ښیي حضرت حسین رضی الله عنه د جمې دې تور ماښام کې دا حسین کم تاغوتیان چې دي کم ظالمانان چې دي دغه د جمې تور ماښام دی او حضرت حسین رضی الله عنه د ورته د سبا د ستوري هغه رڼا وښوله او یاره مه ګوره حسین بره مه ګوره حسینه نن ستا خدای دی ستا جانان نه مدد کوي نه پره کوي ستا د وخت د امتحان حضرت حسین رضی الله عنه ته غنی خان وایي چې ای حسین رضی الله عنه بره مه ګوره الله ته مه ګوره نن ستا خدای ستا جانان دی ستا رب چې دی هغه ګوري تا ته او نه مدد کوي نه پره کوي ستا د وخت د امتحان نه ستا مدد کوي نه د ډله پره کوي جانان دی دی خو ستا د امتحان وخت دی فته امتحان راغلی دی چې زما حسین قبل ځي ما اخلي او کو زمانه ما سوا اخلي ستا اختیار او تقدیر یو شو په دې ورځ په دې مکان ستا د مینې مستی ګوري زور دی ګوري د ایمان ستا خو دغه خوښه وه ستا خوښه څه وه په الله باندې سر قربانول د الله په مینه کې ځان وجل خپل خاندان قربانول دا خو ستاسو د خاندان د حضرت ابراهیم علیه السلام نه واله ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا دا خو د ابراهیم علیه السلام ملت دی او ابراهیم علیه السلام قربانۍ ښوولې دي هغه د بچو قرباني ورکړي بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم قرباني ورکړي دي د نبی علیه السلام نیکه حضرت اسماعیل علیه السلام ځان قربانول ته ورکړ دا دغه شان حسین رضی الله عنه د قربانولو وخت راغی نو دا د غوښتله چې په الله قربان شم نو ځکه غني خان ورته وایي ستا اختیار او تقدیر یو شو د الله هغه رضا م یو شوه چې زه دی په ما ځان قربانۍ زه قربان دی کړي را دي شي چې زما په دیدار باندې همیشه دپاره سترګې یخې کړي په دې ورځ په دې مکان په دغه ورځ باندې د لسم محرم او په دې کربلا په دې میدان باندې څه چلو شو ولی حضرت حسین رضی الله عنه شهید شو حضرت حسین رضی الله عنه شهادت غوښتو ځکه شهید شو او د الله هم دغه رضا وه تقدیر هم دغه و دا ولی ستا د مینې مستی ګوري زور دی ګوري د ایمان ستا د مینې مستی کتله چې پتا کې د مینې څومره مستی ده ستا د مینې د مستۍ هغه زور یې کتو
چې ستا کې د الله د مینې څومره مستی ده، ستا د مینې مستی ګوري، زور دی ګوره، د ایمان زور دی ګوري، طاقت د ایمان ګوري، تا کې څومره ایمان دی. دا خو د ایماندارو د مینانو کار دی چې په الله باندې سر قرباني ګني، چې توري اوچتې شي، لوی لوی خلق چې د هغه بوتانو ته په سجدې شي. او حضرت حسین علیه السلام سجده نه ده کړې، ټیټ شوی نه دی، هغه سر قربان کو، سر ورکو، خو باطل ته ټیټ نشو. دغه الله امتحان په دغه الله وخت چې را دې څه چل کوي. نو پاس شو حضرت حسین رضی الله عنه سر قربان کو. او اے د سرو ګلابو څانګې نن ماښام دی د خزان دا کافر شګیته کې ستا د وینو فرمان. اے د سرو ګلابو څانګې، حضرت حسین رضی الله عنه د غنی خان وایي چې اے د سرو ګلابونو څانګې، دا نن ماښام چې دی د 10 محرم، دا نن خزان دی ستا دپاره، ته به خامخا شهید کېږي. ولې چې دا کافر شګې تږي ستا د وینو فرمان، دا د کربلا د کافر شګې چې دي دا ستا د وینو تږي دي، د فرمان دي چې یاره زه به کله د حضرت حسین رضی الله عنه، موږ به کله د حضرت حسین رضی الله عنه وینې څکو. اے د سرو زه ورځه زما جانانه ساقي لرې میخانه کړه، د سور اور او سور خمار نه تاله ډکه پیمانه کړه. بس تیاری شوې ده، اختیار د حضرت حسین رضی الله عنه خوښه اختیار او د الله سبحانه وتعالی رضا هغه یو شول. نو تیاری څه ته شوې؟ غني خان ورته وایي چې زه ورځه زما جانانه، ای زما خوږه جانانه، ای حسین رضی الله عنه ورځه، ساقي ستا دپاره میخانه لرې کړه ده. الله سبحانه وتعالی ستا دپاره د مینې دروازې کولاو کړې، د جنت دروازې ته کولاو کړلې، او د سور اور او سور خمار نه تاله ډکه پیمانه کړه. د سور خدا وردانګل جنت ته تلو، جنت دا نه ده که د الله معیت حاصلول، د الله سره مینه کول داسې آسان کار نه دی. د سور اور نه به تېرېږي، د سور اور او سور خمار نه. اور خو بل دی، خو په دی کې تک سور خمار دی د الله د مینې د شرابو. او تاله یې څه وکړه؟ تاله الله سبحانه وتعالی پیاله ډکه کړه چې واله وسکه، جام شهادت چې ورته وایي، جام شهادت واله وسکه. ای زما غمګینه یاره غم د مینې د حسام، سوز د ساز خش او خمار دی د یقین مرتل وسام. غني خان ورته وایي چې هیڅ خبرم نه ده، ای زما غمګینه یاره غم د مینې حصه ده، څوک چې مینه کوي په د باندې به غم راځي، په د باندې به دا حالت راځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم فرمایلي چې تاسو ولې ستاسو دا خیال ده چې تاسو په جنت ته لاړ شئ، ماله به راورسئ او زه به تاسو ما ازمېلي نه، زه به تاسو ازمیم. نو دا د مینې د الله سبحانه وتعالی دا یو ضابطه ده چې خپل مینان ازمي، هغې په ازمیښت کې اچوي. نو دا د مینې یو حصه ده د الله سبحانه وتعالی. او سوز د ساز خش او خمار دی، دغه سوز چې دی، دغه غم، دا د ژوند ښایست هم دی، حسن هم دی، او مستی هم ده، او د یقین مور تلوسه ده. او یقین د څه نه پیدا کېږي؟ هغه د تلوسې نه پیدا کېږي. زړه کې تلوسه د الله سبحانه وتعالی د ملاقات دغه د مینې، نو یقین کې بدل شي. چا چې مون دی د جانان خپل په آرام په دلاسه، نوم نشان مرګي ورک کړل، وخی ورک کړه قصه. غني خان ورته وایي چې دا ته ورک نشي، ته نه ورکېږي. چا چې مون دی د جانان، چا چې خپل جانان په آرام او په دلاسو موندلې دی، نو څه چل وشو؟ لکه څوک چې د چا چې څه مراد دي که نه، دا نه چې الله خبر نه چې الله چا موندلې دی په آرام او په دلاسه باندې، نه، چا چې خپل منزل، د هر چا خپل منزل یې، د حضرت حسین رضی الله عنه منزل هغه د الله معیتو، د الله رضا کولو او د الله سره مینه وه. او د یزید چې منزل هغه بادشاهي وه. نو د هر چا خپل منزل یې، نو چا چې مونده د خپل جانان او خپل مقصد په آرام او په دلاسه باندې هغې موندلې دی، نو چې کله مرګ راشي، نو هغې مرګي نوم نشان ورک کړي دي او وخت قسم ختمه کړې ده، څوک یې نوم نه اخلي. نن ګوره حسین رضی الله عنه پسې مونږ نن هم جاړو، او په یزید پسې څوک جړاوال نشته دی. قصه ولا وخت ختمه کړله چې د سور سره پرداو کی، چې د سره پرداو کی مستی حسن ارمانونه، سرور زر قسمه مستی شي، خمار زر رنګ نشه. وسه چې د سر سره پرداو کی، د سر سره په عشق
په خپل معشوق باندې د خپل سر سره مستی حسن او ارمانونه مستی او خپل حسن او د زړه ارمانونه چې د دول ارمان نه بس صرف د الله سبحانه وتعالى د رضا کول ارمانی دغه چې د سر سره پیداو کی خپل سر سره پیداو کی نو سچل وشي سرور زر قسمه مستی شي او خمار زر رنګ نشه خوشحالي چې دی هغه زر قسمه مستیان راوړي او خمار چې د الله غمینه هغه زر رنګ نشي راوړي دا خلق چې دی کنه د ځان چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید کو یا منصور ځان شهید کو یا عیسی علیه السلام دارته په خطو باندې تیارو یا ابراهیم علیه السلام ورته دا هو هغه د ستل شوی دی سرور ورته زر قسمه مستی شو و د الله غمینه ورته زر قسمه مست شول او د الله سبحانه وتعالى د مینا شراب ورته زر رنګ نشي ولور کدا په نشه کې دی په ځان نه پويږي د الله د مین چې کله خپل سر قرباني ګوره ای حسین ګوره دغه د عیسی او دغه مس ملنګ موسی دی او ابراهیم د رب آشنا ای ګوره غنی خان ورته سوي چې ای حسین تو ګوره د عیسی علی السلام تو ګوره او دغه مس ملنګ موسی چې موسی علی السلام مس ملنګ وو او ابراهیم علی السلام د رب آشنا دی په دې ټولو باندې حالات راغلي دي د الله سبحانه وتعالى اساس ځان ته نه نږدې کړي دای سم دل کړي دي نو اے حسین ستم دغه حال له تم د دې د پای سړی اگر چې نبیانو بغیر نبیانو کې فرقي خو نه حضرت حسین رضی الله عنه روان دي په دغه لار باندې یو پدار یو د اور مینس کې حسن ولید دلبر حضرت چا لکه عیسی علیه السلام په دار باندې او ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې د الله حسن ولیدو ابراهیم علیه السلام ولې ورته دنګل الله یې پکې لیدو کنه او عیسی علیه السلام ولې خپل مرګ ته تیارو په دار خطو الله یې لیدو د الله حسن یې پکې لیدو او دغه حسن مقصد دی چې دای کې خپل قرباني خپل ځان قربانولو ته نیکی ښکارېده خایس ته ښکارېدو چې په دې باندې به دنیا رنګینه کېږي نو د حضرت حسین رضی الله عنه چې کله ځان شهادت ته وړاندې کو هغه ته پته و چې یو طرف ته د ټولې دنیا ظالم بادشاه یزید دی بل طرف ته زما سره اهل بیت واړه ماشومان بچي او زنانه دي موږ دغه مقابله نشو کولی خو نه په دغه کربلا کې ورته الله سبحانه وتعالی او د الله حسن هغه پټ شوی دی ولیدو نو ځکه چې څنګه ابراهیم علیه السلام په اور کې الله لیدلو د الله حسن لیدلو او دغه ورته دنګل ورته نیکی ښکارېده حضرت عیسی علیه السلام په دار باندې الله لیدلو او دغه په دار باندې خطل ورته یو لوی نیکی ښکارېده دغه شان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته په کربلا کې خپل شهادت یو لوی نیکی ښکارېده ځکه چې الله یې پکې لیدلو د الله حسن لیدلو بے ګناه یو په صلیب شو د ازغو تاج په سر یو بے ګناه په حضرت عیسی علیه السلام بے ګناه ولې په صلیب کو بے ګناه وکنه او د ازغو تاج په سر دغه ازغو خو د حضرت عیسی علیه السلام د پاره ازغینو ستا د پاره ای حسین دغه سپین تیغ د شمر هم ایمان دی هم نرتوب دی هم قسمت دی هم باور ای حسین ستا د پاره د دې شمر دغه سپینه توره چې ده دغه ایمان هم دی او دغه نرتوب هم دی او قسمت هم دی دغه د الله رضا ده چې زما حسین دی په دې باندې شهید شي او هم باور دی ستا یقین دی چې هم په دې شمر په دې توره چې زما دا مری پری شي زما دا سر پری شي د تنه جدا شي الله خپل رب له ورسم اې د مینې بل مشاله رڼا راغله د سحر او دا د قهر طوفان راغی که یزید سره لښکر اې د مینې بلې ډیوې د سحر رڼا راغله شهادت ورځ راغله نو دا سحر رڼا ده او ته خو یې د مینې بل مشال ته خو غواړې ده نو دا د قهر طوفان راغی که یزید سره لښکر یزید لښکر چې دی هغه د قهر طوفان دی که د هغه لښکر دی د یزید لښکرو او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د پاره خو ظاهري طور د قهر لښکر دی د قهر طوفان دی خو نه دا د الله سبحانه وتعالی د مینې هغه طوفان دی د مینې هغه سود دی په الله ته نږدې کو او الله ته په حواله کو او چا چې حضرت حسین رضی الله عنه مخالفت کړي او دغه سره جنگ کړي دي خو د الله نه لري شول
همیشه د پاره تباہ برباد شول. ګوره پاک رب عجیبه میدان د جنگ دی. یو خوا زور توري صفونه، بل خوا تش د حسین ننګ دی. اوس کربلا ده. غنی خان چې دی د دغه منظر کشي کې وسو چې ګوره پاک رب زما رب ګوره عجیبه د میدان د عجیبه غونته کې جنگ میدان دی. او یو خوا زور دی، توري دي، صفونه دي، د جنگ د لخر صفونه دي، زور دی، توري دي، عزت په د ټوله دنیا بادشاہ په ټوله دنیا باندې پلار حکومت کو او د پلان او ته بادشاہي پاتې شو. نو هغه بادشاہي خو ډېر لوی زور د حضرت حسین رضی الله عنه سره سو. نو غنی خان د دغه میدان منظر کشي کوي چې یا رب وګوره عجیب میدان دی د جنگ. یو خوا زور دی، توري دي، صفونه دي، او بل خوا صرف د حسین رضی الله عنه د مینې ننګ دی چې ستا سره مینه کوي او په دغه د مینې په دغه ننګ جنگيږي. یو خوا زور، غرور او حرص قط بقط او سنگ پسنگ دی، بل خوا یو مین ایمان دی، مستانه او پغورزنگ دی. سس دی، یو خوا زور دی، غرور دی، د دنیا حرص دی او د خپل اقتدار د طول ورکولو د وګدوالي ورکولو یو حرص دی. او قط بقط یعنی قطار په قطار باندې ولاړ دی، سنگ په سنگ باندې ولاړ دی. تمام باطل د حق خلاف متحد شوی دی او بالکل سب په سب وګ ولاړ دي. بل خوا یو مین ایمان دی، مستانه او په غورزنګ دی. بل چې صرف یو تن حسین رضی الله عنه خو دی چې په الله باندې مین دی، دغه ایمان دی، هغه جذبه ده او مستانه هم دی او په غورزنګ دی. دغه دغه مینې او دغه ایمان یو غورزنګ کړي او چپای کړي ده، د راټینګېدو نه دی. رب وګوره فرعون نن بیا موسی سره په جنگ دی. عجیبه شین ازمره دی، هم بادشاه دی هم ملنګ دی. غنی خان وایي چې الله تو ګوره نن فرعون بیا د موسی علیه السلام سره په جنگ دی. فرعون چاته وایي؟ یزید ته وایي. او موسی چاته وایي؟ حسین رضی الله عنه ته وایي. او بیا څنګه شاباشي ورکوي چې عجیبه شین ازمره دی، څومره نر سړی دی، بادشاه هم دی او ملنګ هم دی. بادشاه خو دی که نه، د نبي علیه السلام نوسی دی، د علي رضی الله عنه زوی دی، د فاطمې رضی الله عنه لخت جګر دی او د بهادرۍ او غر دی. بادشاه هم دی، نن ملنګ دی، هیڅ ورسره نشته دی. دنیا تمام اسباب د ده نه تعلق پرې کړی دی او تمام باطل حکومت د ده سره په جنگ دی. یو خوا سترګې دي د کاڼو، هر ضمیر خوړلی زنګ دی، بل خوا وړوکی خوار ټولی دی او مري د تندې پسا تنګ دی. یو خوا چې دی دغه منظر کشي ده چې یو خوا د کاڼو سترګې دي. دا د څنګه سترګې وي چې د نبي علیه السلام په اهل بیتو باندې، د نبي علیه السلام په وینه باندې دي څه چل کو تورې چلولې دي. نه کتل چې یاره دا موږ ته دا بادشاهي دی باندې خو به ایرانیانو خپې کې ښودلې دي، خو د چا دغه خو نبي علیه السلام راغی او دی له هغه شان او شوکت الله ورکړله دغه په اطاعت کې. نن دغه په نوسي باندې تورې چلیږي او سترګې ورته ګوري. دا څنګه سترګې دي؟ یو خوا سترګې دي د کاڼو، هر ضمیر خوړلی، هر زړه زنګ شوی دی او هر سترګه د کاڼي شوې ده. په زړونو کې د الله مینه نشته دی، د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مینه، هغه ننګ او ناموس پاتې نه شو. او بل خوا وړوکی خوار ټولی دی، مري د تندې پسا تنګ دی. یو خوا دغه خنزیران دي چې سترګې د کاڼو دي، زړونه یې زنګ وهلي دي. بل خوا وړوکی غونته کې خوار ټولګی دی، خوار غونته ډله ده او د تندې نه مري په سا باندې تنګ دي، په ژوند تنګ دي، په ژوندانه باندې تنګ دي. غریبانان د تندې نه مري، اوبو له څوک نه ورکوي. او د هر یو نظر کې ګوره نرتوب څه چې لیونتوب دی. د هر یو نظر کې ګوره نرتوب څه چې لیونتوب دی. د ادم د شان قصه ده، کلک یقین د سړیتوب دی. د دې د خوار ټولګي د هر یو تن په نظر کې نرتوب څه ده؟ لیونتوب دی. دغه نرتوب نه سم لیونتوب د الله په مینه کې لیونی و، نران نه د لیونی و د الله په مینه کې. یو نری او د نرتوب نه چې اوچت چې هغه بیا لیونتوب وي د الله په مینه کې. ځکه خو دې ځانونه شهیدان کول، ځکه خو یې موږ نن د قیامته پورې به حسین رضی الله عنه د اهل بیت ژوندي. او د ادم د شان قصه ده، کلک یقین د سړیتوب دی. دا خو د ادم د شان، د انسان د شان قصه ده. انسان به جنګیږم د الله د مینې دپاره، د الله د خوشحالۍ دپاره او د حق دپاره. او کلک یقین د سړیتوب دی.
سړیتوب یقین هم په دې کې دی دغه بل خوا سړیتوب نه و سړیتوب هم په دې کې دی او ځکه د انسان کلک یقین پیدا شي چې ها انسانیت هم دغه دی څوک چې د الله په مینه کې ځان ورکړي ټول جهان توره تیاره ده دوی د نور لیدلی خوب دی ټوله دنیا تکه توره تیاره ده او دی ولې ځکه نوره دنیا ولې ځان نه شهیدان کوي دی ولې ځان د تندې نه وجني او بیا راځي تورې پې او لښکر پې د شمر راغی او شهیدان یې کړلو نو دا جهان تکه توره تیاره ده یو تن په زړه کې هم د الله سبحانه وتعالی مینه نشته دی او دوی د نور لیدلی خوب دی دی د الله سبحانه وتعالی د رڼا هغه خوب لیدلی دی ځکه خو دوی جنګ کوي نو دوی هم د یزید د حمایت کړی و او هغوی ته به جی او سر کړی و بس هېڅ به نه به شهادت و نه به تندې وې او نه به داسې ستړی وې خو نه دوی د الله د نور خوب لیدلی و الله نور لیدلی و چېرې موږ ته به د الله دا نور هم په دې شهادت کې میلاویږي او نصیب کېږي جنگ په تاج دی نه په تخت جنگ په حق د سړیتوب دی ولې جنگ په تاج و غني خان د دې خبرې تردید کوي بعضې مورخین لیکي چې دا د تاج او د تخت لپاره جنګ و نه دا د تاج او د تخت لپاره جنگ نه و غني خان وایي دا جنگ په حق د سړیتوب دی دا د سړیتوب په حق باندې دی چېرې یزید سړی نه و یزید کې انسانیت نه و هغه ځناور و د چا د نیکه په برکت چې د پلار او د بادشاهان جوړ شو د ټولې دنیا او د دې نمونه به چې اخیستی نه شو دومره لوی دبدبه یې وه نن د هغه نوسې ولې وجنی څه چل دی او حق ته چا دی حق ته هغه دی د نبي علیه السلام د دنیا ته رڼا نبي علیه السلام راوړې ده نبي علیه السلام چې دی د هغه نوسي ته حق دی چې هغه به خلیفه جوړېږي هغه به د دنیا بادشاه جوړېږي زما عزتمندو یو حدیث شریف دی د هغې مفهوم دا دی ځکه ته مفهوم یم ترجمه ته یم نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې زما د اهل بیتو مثال د نوح علیه السلام د کشتۍ دی مر رکبها نجا څوک چې ورته وختو نجات یې وموندو او من تخلف عنها غرقه او چا چې دې ته د ختلو نه انکار وکړو بس دې ډوب شو زما عزتمندو نبی علیه السلام فرمایي چې زما د اهل بیتو سره مینه کول او زما د اهل بیتو اطاعت کول دا څه دي دا د نوح علیه السلام کشتۍ ده نوح علیه السلام کشتۍ په طوفان کې وه څوک چې ورته ختلي وو یقین وکړئ ابلیس هم دغه کشتۍ ته ختلی و الله بچ کړی دی او څوک چې د اهل بیتو سر چا چې مینه وکړله نبی علیه السلام فرمایي دی بچ شو دی د طوفان نه بچ شو دی د الله د غصې نه بچ شو او چا چې ورسره مینه ونه کړله نو بس دی ډوب شو دی د الله نه لرې شو زما عزتمندو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښي وي نو دا نورو خلکو ته ورسوئ او انشاءالله را روانه برخه به په را روانه هفته کې کوو په خیر سلام